ماشوم څنګه منظور په ژړا که. سلام دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نن په سوات کې مټه تحصیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پلویانو جلسه وه. په دې جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، پښتنو ځوانانو او سپین ږیرو د غورځنګ له سرلاسي منظور پښتون بېلابېلې پوښتنې کولې او پښتون ځوابولې. د جلسې د ګډونوالو په منځ کې د اذان په نوم یو کوچنی ماشوم له مشر منظور پښتون وپوښتل چې د 80,000 وژل شویو پښتنو حساب به کله اخلي. د اذان په دې پوښتنې سره د منظور پښتون سترګې ډکې شوې او د جلسې ټولو ګډونوالو د اذان پر دې پوښتنې وجړل. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د کوچني اذان د پوښتنې ځواب کې څه وویل. پښتون چې د اذان په پوښتنې بې الفاظ شو او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې، وویل چې د دې پوښتنې په ځواب به د پښتنو قوم درکوي. له کلونو راهیسې د پاکستان ظالم ریاست لخوا په پاکستان کې له پښتنو سره له حده ډېر ناوړه چلند کیږي. د پاکستان ریاست لخوا پښتانه ځوانان او مشران د ترهګرۍ په تور د بند خونو تر شا اچول کیږي، شکنجه کیږي او وژل کیږي. چې اوس پښتنو د خپلو پښتنو وروڼو او په پاکستان کې ټولو پښتنو ته د انساني حقوقو د ورکولو لپاره راپورته شوي او د منظور پښتون په مشرۍ د پښتنو د ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقوقو لپاره او د پاکستان د ظلمونو پر وړاندې مبارزه کوي.